السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم ټول ملګري په خیریت سره وي. الله نمبر جوړ سلامتی غواړم. نن دا یو اهم میسج چې څنګه کاوه د ایډز په اړه شته چونکه په پښتو کې هغه مقصد مې دا و چې تاسو دا میسج باندې صحیح طریقې سره پوه شئ. لکه دا چې د مخشه اخبارات په څرخه کې د یوې بیمارۍ متعلق شمالي جنوبي وزیرستان کې یو خبر چلېدلی و چې ډېر زیاته ډېر په سپیډ سره روانه ده چې د هغې بیمارۍ نوم ایډز دی. نو د میر ځینې ملګري په دا باندې تنقید هم وکړه او دی وایي چې دا کیدای شي د حکومت یا د ځینې ادارې یو پلانینګ وي د بدنامۍ ملګري دا نه د چا پلانینګ دی نه د بدنامۍ سبب دی. اول میشتو څخه بچار دا ده چې دغې بیمارۍ متعلق لږ علم میشتو څخه حاصل کړي او د دغه بیمارۍ د حقایق نه خبر شي چې اصل شي دا ایډز څه شی او دا کومه بیماري ده او د څه شي وده نه کېږي دغې سپیډ څومره دی ډیوریشن یې څومره دی او په څومره ټایم شي دا شی پلاویدای شي او په کومه طریقه پلاویږي او د دغې روکتام څنګه کېږي. نو نن انشاءالله په دغه باندې سره راغلي. ایډز اصل شی خپله بیماري نه ده، دا ایچ آی وي نه لګېږي. ایچ آی وي کوم شی دی؟ هیومن امیونو وایرس. دا یوه بیماري ده د وایرس نه لګېږي چې کوم د میډ د امیونټي سیسټم دی هغه کمزوریوي په هغه باندې حمله کو او چې کله هغه سیسټم د میډ د کمزوری شي نو اټومیټیکلی بیا بکټریا ته هم مکمله شوه، وایرس ته هم مکمله شوه او نور چې څومره مایکرو ارګانیزم دي هغه د بیمارۍ د پلاو کولې فری هینډ ملاو شوه. نو د هغې په وجه باندې چې کوم ایډز بیماري ده دغه ته هم اټومیټیکلی مکمله وي. د دغه په وجه باندې دا بیماری مشتسا ولګي او دا بیماری د یو شي نه نه لګي، سندروم دی. سندروم معنا دا ده چې بدخشه وایرس کېدای شي، بدخشه بکټریا کېدای شي. نو دا کمبینیشن جوړ کو مایکرو ارګانیزم هغه ارګانیزم چې هارمفول دي یو کمبینیشن جوړ کو او د انسان په باډي باندې حمله وکړو. نو دا شای ګوره کېږي چې دا کله ایچ آی وي مخشه سټیپ ته ولاړ شي. د میل د توز چې کوم په پښتو کې یا په اردو کې قوت مدافعت ورته وایي. چې کله د میل د توز کمزوري شي نو د هغې په وجه باندې میشتل سره دا بیماري لګېدای شي. لکه څنګه میشتل وایي چې د یو ملک فورس کمزوری شي، ډیفنس سیسټم یې کمزوری شي نو په هغې ملک باندې بل ملک شا په ایزلی طریقه سره اټیک کړای شي. دغه څه چې انسان کله امیونټي سیسټم کمزوری شي، ویک شي نو د هغې په وجه باندې چې څومره هارمفول مایکرو ارګانیزم دي په میش په څیر باندې شا په ایزلی طریقه سره حمله کولی شي. نو دغې متعلق دا کنټرولینګ یې څنګه کېږي دغې د پوره میشتو څخه د چشت ټیپي مفصل اضافات دی. اول چې کوم د دغې مین کاز دی هغه د میل د توس چې کوم جنس میلاپ دی د هغه په وجه شي. نو هغې د پوره میشتو څخه د هغې د کنټرولینګ 1000 طریقې جوړې شوې دي. ظاهري خبره ده ورو کول دا خو اسلام سنت د هغې میشتو څخه اجازت دی خو د هغې کښې دننه هم میشتو څخه احتیاط پکار دی. میشتو څخه پکار ده چې کله هم میشتو شودي کوي نو پکار دا ده چې میشتو د هغې اولي ټیسټ وکړي. نو دا شی بیا د یوه حده پورې روکتام شي. او په دغه نه علاوه دویم دا شی چې دا د وینې نه کېږي چې کومه وینه میشتو د یوه بیمار نه بل ته لګوي په هغه ټایم چې میشتو ټیسټ ونه کړي نو د هغې په وجه باندې دا بیماري موږ ته لګېدای شي. او په دغه نه علاوه د بلغم په وجه دا بیماري لګېدای شي. او په کومه شیانو نه چې نه لګېږي مثال لطفا ملاو کول سره نه لګېږي
ګل په ملاو کول سره نه لګېږي خو چې بلغم اثار نه وي انفیکشن اثار نه وي او په دغه نه علاوه ټایلر چې کوم سامان دي شته د ایک په وجه مشت څنګه لګېږي او مشت ته د دغه بیمارۍ څنګه را پہچان کوي چې په یو بدن کې دا بیماری څنګه موجوده ده نو علامات یې زیاتې چې مخصوص علامات یې دا دي چې اول دا وي چې مشت څخه تکاوت محسوس کیږي دویمه د شپې اکثر بیمارون ته په سینه په دغه باندې خولا راوځي او په دغه علاوه د اګډنا لوندې چې کیما ابډامینل لوندې ایریا ده دا پین کوي خوږیږي او په دغه علاوه مثلا هدار کړو او یو مین علامات یې دا هدای چې په واجب باندې خلق شه داخل جوړیږي او په دغه علاوه نور فیمیل شه هشتای او میل شه هشتای ساين سیمټم نو بهر حال د چې ذهن شوسته او خاصه په کیمه علاقه چې دا او فاسټر سپیډ باندې راونه ده هغه غون ملګری کوشش وکړي او وخت د میټریش وکړي او کچېره ایچ آی وی د څه کام وا نو د ایک دوايي ملاوي نو آشته د ایچ آی وی ولا بیا ایډز نه شي کنورټ کېدل او کامیش په وخت دغه بیماری احتیاط ونه کی ټریټمنټ یې ونه کی نو بیا دا ایډز صدرې می ایډز ها چې کله مشته سواله کیږي بیا دا بیماری لا علاج ده ها یوا کې دای شي چې مشته کله میډیسن استعمالوي د ایګ سپیډ اپ او د جونا بلدا چې پلاویږي ایګ امکانات یې کم شي نو کانلی دا بیماری بالکل شته دی ریلی دو هر شي ته په داس نظر ما کسه چې دا لیا د چا سازش دی یا د چا په واجه دو یو شای موجود وي زمانه معنی دنیا معنی حقایق معنی لیب معنی ډاکټر معنی بیا د تو څنګه راوي چې دا شای سازش دی نو کاینلی کوشش وکړي په نظر جون احتیاط وکړي د بچیونو احتیاط وکړي خپل فیملی احتیاط وکړي په چا چې دا علامات موجود دي ټیش یې وکړي سر هیڅ کسان دو نن دا بیماری ته بچ کوای شي اچیرې دې نن ورنه کړي د علاج صابو چې کلا د ایچ آی وی نه ایډز ته بدل شي سندروم دې نه جوړ شي بیا پختم شي موږ د ټول پر اورا مشکل آئی الله دا وکړو چې دا میسج د ټول پورا فائدمن ثابت شي ډېره مهرباني علام خوش الله مننه شکریہ